دا ځل راغلي وو د ننګرهار ولایت بټي کوټ ولسوالۍ اړوند د حفیظ کوډۍ بازار ته. قسم د دکان نه ارزانه دي. به 300 هم جوړه شته، 350 هم شته، 400 هم شته، هر قسم رختونه شته. دا خبر د الوګان مې راوړي د پاکستان نه په ټیلر او دلته تخمونه موږ ورکوو او بیرته د کانانو ته لیږو، پټو ته یې رسوو. که چا سره پیسې نه وي په قرض ورسره ځو. او داسې هم شوي دي چې یو خوسیا مې په مثال په 100,000 اخیستی، بیرته مې په 14,000 په 12,000 هم خرڅ کړی دی. پوه شو. بس پیغام مې د هغې نه هم دا دی، میډیا والان هم دا دی چې دغسې کارونو پسې باید دوی وګرځېږي. پوه شئ، دې ټیک ټاک او دې د هغې نه تېر شي، باید دغسې کارونه د یو شي غم ونیسي، د ولس غم ونیسي. دا نه چې هلته ودرېږه ټیک ټاک اډک او دلته ودرېږه ټیک ټاک اډک او نیټ له جګې کړي. دغسې کارونه باید دو میډیا والا او بیا په چارواکو زما دا غږ دی وروره چې دا راشي د نخنامو دغه وکړي. سلامونه درنښت د روښانه ژوند یوټیوب چینل درنو لیدونکو کتونکو، هیله ده تاسې به خاص دی. یو ځل بیا مو زه قاضي محمد راشد په دې خپرونه کې هرکلی کوم. لکه څرنګه چې تاسې ته ښه بهتره معلومه ده، موږ د هیواد بېلابېلو سیمو ته ځو او له هغه ځایه څخه تاسې ته موږ بېلابېلې ښایسته او خوندورې خپرونې چمتو کوو. دا ځل راغلي وو د ننګرهار ولایت بټي کوټ ولسوالۍ اړوند د حفیظ کوډۍ بازار ته، کوم ځای کې چې میله ترسره کېږي. موږ په دغه میله کې له خلکو او د هیوادوالو سره خبرې اترې کوو. د هغه چا سره خبرې اترې کوو چې دې ځای ته له نورو ولسوالیو څخه د بېلابېلو ولسوالیو څخه دلته راغلي دي او دلته سوداګانې اخلي او ترسره کوي. تاسې موږ سره پاتې شئ او د خپرونې څخه پوره خوندونه او کیفونه ترلاسه کړئ. درنو لیدونکو، بیا هم سلامونه مو قبول کړئ. راغلي او د بټي کوټ ولسوالۍ اړوند حفیظ کوډۍ میله، دغه میله کې موږ د هیوادوالو سره خبرې اترې کوو. تاسې موږ سره پاتې شئ او له خپرونې څخه پوره خوندونه واخلئ. درنو لیدونکو، موږ سره دلته یو تن هیوادوال ولاړ دی او له ده سره موږ خبرې اترې ترسره کوو. سلام کاکا. وعلیکم سلام. څه حال دی وروره؟ خیرت دی؟ خیر وي. ډېره زیاته مننه، مهرباني. نوم که دې راواخلئ؟ زما نوم عبدالغفار دی. زه د خوږیاڼو د کږې ولسوالۍ اوسېدونکی یم. بس 8 کلونو دغه ځای کې دا خرما خرڅو، دغه کار کوم. او څنګه دی کار روزګار دې څنګه دی؟ خوشحاله یې د خپل کار روزګار څخه؟ والله بس شکر دی. خبره تر کنایت پورې د انسان کنایت وکړي، به شکر دی. الحمدلله ساعت هم پکې تېر دی او کپل رزق دی، هغه الله رب العزت ښه په عزت سره راکوي. الله نه راضي. دا ښه خبره ده چې ته خوشحاله خپل ژوند کې. او دلته څه هم دغه میله یوه ورځ ترسره کېږي، ته روزمره دلته راځې که نه یوازې هم د میلې په ورځ باندې دلته راځې؟ نه، مونږ خو زما کور خپله ښار کې دی، مولوي خالص فامیلیو کې. دلته صرف مونږ پنجشنبې په ورځ دا میله یې دې ته راځو، بیا جمعې په ورځ کږه کې میله یې، غني خیلو کې، لغمان کې وي. نو بس هره ورځ په ننګرهار کې یو میله شته دی. دوشنبې ورځ مونږ چاپلیر ته ځو، سه شنبه چې دی لغمان سرخکانو ته ځو. نو همدغسې تقسیم اوقات دی، بس په دې میلو باندې ګرځو. ښه، یعنې هرې ولسوالۍ کې هر ځای کې چې میله ترسره کېږي تاسې په خپله حتما هلته ځانونه رسوئ. مطلب داسې دی د میلو کې دا داسې یو سیستم دی چې دا چا خپل ځای معلوم دی که نه. دکاندارۍ غونډه سیستم دغه ځای زما دی. تقریبا 8 کالونه په دې ځای باندې درېږم. نو دلته چې زه راشم، خدای دې کړه چې زه 10 بجې راورسېږم، دا زما خپل ځای دی. که بل کس ولاړ یا به دې نه لرې کېږي، دې کې به زه به دلته ودرېږم. دا ښه خبره ده چې خوشحاله یې او کار روزګار دی ښه دی. خدای دې په کاروبار کې برکت واچوه. خدای دې ښه لره. ډېره مننه. خوشحاله اوسې، الله دې عزتمند کړه. مرکې نه یو جهان مننه. مهرباني تاسې خپل نوم راواخلئ. زما نوم عمر دی، سرشیر رودات اوسېدونکی یم. اوسېږو کابل کیمپ کې او به دغه میلو کار کوو. وروره به دلته راځو، د هرې میلې ته زامانونه لګو، دلته یې خرڅو. نو شکر دی، ښه دی. به ساعت هم پکې تېر دی، ګزاره کېږي.
تاسې رختونه خرڅوئ څومره وخت شو چې دلته ستاسې دغه کار روزګار دی او یوازې دغه د میلې په ورځ دلته راځئ که نه نور ولسوالیو ته هم چې نورې میلې وي کوم ځایونو کې تاسې هغلته هم ځئ دا خو وروره هرې میلې ته موږ ځو نن پنجشنبې ورځ بټي کوټ میلی جمعې ورځ غني خیلو میلی نو دا هفته کې 7 ورځې یا 8 ورځې هرې میلې ته ځو او تقریبا دا 10-12 کالونه راځو دا میلو کار کوو او دا 10-12 کاله همدا یو ځای د انتخاب کړی دی بس دا هرې میله کې دا چا خپل ځای نه وي که نه اوس دې میله کې زموږ دا ځای دی بلې میله کې بل ځای دی دا ټول ملګري دا رختونو والا هر سړی په خپل ځای کې کښېني یعنې د خپل کاروبار او روزګار څخه دی پوره راځي او شکر دی الحمدلله او دا قیمتونه څنګه دي ارزانه دي که نه بس قسم دي دکان نه ارزانه دي 300 هم جوړه شته 350 هم شته 400 هم شته هر قسم رختونه شته پاکستاني هم شته هندي هم شته ټایبوګانې څوک غواړي نور رختونه غواړي هر قسم رختونه شته او چې موږ باندې خرڅ کړي بیا موږ سره تا سره به ډېره ګزاره وکړو سړی تاسو میلمانه یاستئ کله ډېر راغلي یاستئ تاسو سره به ډېره ګزاره وکړو کور ودان ډېره زیاته مننه خدای دې ښه خوشحاله اوسئ الله دې خوشحاله کړه مهرباني مهرباني نوم دې راواخله نوم مې جاوید دی د ننګرهار ولایت د بټکوټ ولسوالۍ د لوړتۍ د کریا اوسېدونکی یم او راغلی یو دغه د بټکوټ منډۍ ده کور دپاره سامان لګي مثال د خبرې دڼیا شوه غوښه شوه کورخې شوې لوبیا وریجې شوې او داسې دال شو داسې کور دپاره هغه صابونونه دي مثال د خبرې یا بوره شي ګوړه شي دا هر څه لګي دې دپاره راغلي یو منډۍ ته او منډۍ کې اخلو اوس راغلی چې سودا دې واخیسته که نه سودا هم دستي سه دغه تیل میل او دڼیا او مساله د ترکارۍ دپاره اخیستې او نور ګرځو اخلو یې او څنګه دي ریټونه څنګه دي دلته ریټونه ښه دي انشاءالله بیخي مثال د خبرې د دې ځای او د ښار تر پرتله به څه فرق نه یا د دې ځای چې ښاره پورې ځو هلته کرایان هم زیاتې دي یا بس د هغې ځای نه موږ له دلته ښه میلاوېږي او دلته ښه سهولت دی د غونډو نه خوشحاله یو او دلته هرې میلې ورځ راځي که نه نورو ورځو کې هم دلته بازار ته راچکر کېږي که نه یوازې هرې میلې ورځ راځي او دلته سودا کوي کور دپاره دلته خو منډۍ یوازې د پنجشنبې په ورځ لګېږي خو دلته بله منډۍ ده د فروټو په نامه سبزیجات او میوهجات پکې خرڅېږي د بټي کوټ هغې کې زه برحال کار کوونکی یم او خپل کار پکې کوم مثال د خبر د الوګان مې راوړي د پاکستان نه په ټیلر او دلته تخمونه موږ ورکوو او بیرته د کانانو ته لیږو پټو ته یې رسوو که چا سره پیسې نه وي په قرض ورسره ځو ډېره مننه ژوند کې خوشحاله یې بیخي شکر دی د الحمدلله د الله پاک لوی احسان دی راسره او تاسو سره هم دې وي ډېره مننه که کور ودان قدرمن السلام علیکم السلام علیکم درنو لیدونکو موږ همدلته لا هم یو د بټکوټ منډۍ یا میله کې دلته یو تن کاکا را سره ولاړ دی او دغه کاکا چې دی د مالونو سوداګر دی یا جلاب دی له ده سره موږ خبرې اترې کوو او دی به لومړیو کې ځان نه وپېژني اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم عباد الله دی د روداتو ولسوالۍ اوسېدونکی یم او خدای دې وکړي چې تاسې هم په خیر راغلي نو انشاءالله موږ بس دغه میله کې دغه د مال کاروبار کوو یو خوسیان هم واخلو او بیرته خپلو بچو ته یو حلال رزق ډېره مننه خدای دې ښه لره او څومره وخت کېږي چې ته دلته د سوداګري کې دغه جلافي کې او د هرې میلې په ورځ به ته دلته راځې حتما او هرې میلې ته زه راځم عین تر کامې او لغمان کونړ د هر ځای پورې روره زه ګرځم او خپلو بچو ته یو حلال رزق ګټم او بس کله ګټه یو کله تاواني بس کار هم داسې صحیح نشته دی زمونږ بس نه چلیږي میلې داسې ګډې وډې دي الله دې وکړي چې ارزاني هم راشي او الله دې په دې وطن کې امن او خوشحالي هم راولي ډېره مننه امین کې خدای دې ښه لره او ته که راته داسې ووایې که نه کله دا شوي دي چې یو خوسکی دې په 100,000 اخیستی او په هماغه ورځ دې بیرته په 10,000 افغانۍ خرڅ کړی او داسې هم شوي دي او داسې هم شوي دي چې یو خوسی مې په مثال په 20,000 اخیستی بیرته مې په 14,000 په 12,000 هم خرڅ کړی دی پوه شو یعنې تاوان دې پکې کړی تاوان مې هم کړی دی هغه ګټه او تاوان چې ده که نه خور او ورور دي کله ګټه او کله تاوان ګټه هم شته او تاوان هم شته دی وروره خو تاوان مې ډېر کړی او ګټه مې کمه کړې ده خدای دې ورحمېږي
له تا مننه کوو چې موږ سره د خبرې اترې وکړلې انشاءالله له ژوند څخه راضي خوشحاله ان شاء الله الله نه ډیر راضي یم، الله نه ډیر راضي یم، الله دې ناراضه نشي. امین کې خدای دې کاروبار کې برکت واچوي. ډېره زیاته مننه. ستاسې نه دې مننه وروره، ستاسې نه یو نړۍ مننه. خوشحاله اوسې کور ودان. درنو لیدونکو یو تن شربت فروش دلته له موږ سره ولاړ دی، له ده سره خبرې اترې کوو او دی به راته لومړی وکړي ځان نه معرفي کړي. مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم رفیق الله دی او د لغمان ولایت یم او راغلی یم د بټي کوټ میدې ته د کار دپاره. مننه کوو خدای دې ښه لره. او ته دلته د هرې میلې په ورځ راځې او څنګه دی دغه روزګار دې څنګه دی؟ هو هره میله کې راځو، تنها دا میله نه بلکې ټولو میلو ته د کار دپاره دا د شربت کار کوو پکې مونږ او الحمدلله د الله نه راضي یو. بس ناشکري به نه کوو. سړی باید په هر حال شکر وباسي. تقریبا په اوسط ډول د ورځې په څو ګیلاسونه شربتونه باسي؟ د ګیلاسونو شمېر خو داسې نشم کولی، خو باید یو 15-1600 روپۍ پاتې کېږي الحمدلله. زه ډېر ښه دی چې کار کې خوشحاله او خدای پاک یوه مړه حلال رزق درته درکوي. اوس په موږ باندې شربت څکلی شي که نه؟ ولې نه وروره، هر رقم شربت وغواړې دا غواړې نور غواړې درته راغواړم وروره، مشکل نشته. نه داسې به نه کوي چې موږ شربت وڅکو بیا پیسې واخلي که نه؟ نه وروره تاسو خو مېلمانه یاستئ وروره، همدا ځای دی. ډېره مننه کوو کور ودان. خدای دې ښه لره، خدای دې کاروبار کې برکت واچوي. مننه ستاسو نام کور ودان خیر. خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. السلام علیکم حاجي صاحب. وعلیکم السلام. ښه صحت دې ښه دی؟ ګراني ده؟ خیر وي. مننه حاجي صاحب. مهرباني ځان کې راوپېژنې. زه حاجي نذیر د روضات. حاجي صاحب خدای دې ښه لره. حاجي صاحب دلته چې د بټي کوټ میله ده تاسې به د هرې میلې په ورځ باندې راځئ، دلته به مالونه اخلی او خرڅوی به یم که نه؟ او راځو او خرڅوی یم اخلی یم. له خپل کاروبار څخه خوشحاله یې خوښ یې؟ بس شکر دی خپله ګزاره ده روانه ده. او نن دې کوم ځره بازار وهلی دی که نه سودا؟ نن هم یو خرڅ په تاوان باندې ښه نن دې یعنې مالونه دې خرڅ کړي؟ نیم هم خرڅ کړی دی، تاوان مې کړی دی. حاجي صاحب ګټه او تاوان چې دی خور او ورور دي سره که نه؟ کله ګټه او کله تاوان. خدای چې سړی په هر حال باندې شکر وباسي دا بهتره خبره. مونږ هم په جمع کړی الحمدلله نورمال دی، که خرڅ کو نه ګرځو. ډېره مننه حاجي صاحب. خدای دې ښه لره چې موږ سره دې خبرې اترې وکړلې. شوق او ذوق قیمت نه لري. دلته موږ سره یو تن رور ولاړ دی او له ده سره خبرې اترې کوو. ده سره په لاسونو کې چې دی کوترې د کوترې اخیستې دي او له ده سره خبرې اترې کوو. مهرباني ته که نوم واخلئ. نوم مې واحد الله دی، ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ډېره مننه واحد الله. دلته بټي کوټ میلې ته راغلی او لاس کې چې دی داسې ښایسته کوترې دې نیولې دي، دا دې د خرڅون دپاره راوړي دي که نه وا دې اخیستلې؟ نه ولا دا مې خرڅون دپاره نه دي راوستي، دا مې ولا واغستې، بس شوق مې ورسره دی، بس یو جوړه مې پکې واغستله. ښه او دغه دی کوترې نور هم در سره کور کې شته دی که نه همدغه دوه دې واغېستلې او همدا وړې؟ نه ولا نور نشته، بس همدا دوه دانې مې واغستې شوق دپاره. واړه بچي دي بس راغټ به شي نور مې راوړي. شوق او ذوق اختیام چې قیمت نه لري که نه؟ او یوازې همدا کوترې دې واغېستلې که نه دې میله کې دې نور څه هم ځان ته واخېستل؟ نه نور هم څه نه دي اغستې، ولا همدې پسې راغلي وو، بس همدا واغستلې. چکر هم راوواله، بس زړه هم تنګ و، بس همدا م واغستلې، نور څه نه و. ډېره زیاته مننه کوو کور ودان. ژوندی اوسې کور ودان ستاسو. درنو کتونکو موږ سره یو بل کاکا هم ولاړ دی، دی هم چې دی د مالونو سوداګر یا جلاب دی. له ده سره خبرې کوو. دا به لومړی وکړي ځان نه وپېژني. مهرباني کاکا. زه وروره د بټي کوټ یم او د یرکن مې نوم دی او دغه مال بس دلته خرڅوه، بس بازارونه ډېر خراب دي او تاوانونه دي ټول. ډېره مننه کور ودان. خوشحاله اوسې او تکدار راته ووایي چې څومره وخت کېږي چې دغه کار روزګار ډېره 15 کاله به کېږي. 15 کاله کېږي؟ او یوازې هم دا د بټي کوټ میلې ته راځي که نه نورو؟ هرې میلې باندې ګرځم، به دا واړه قسم سیاه خولو ته راخرڅوه، غویان هم راسره فارم کې ولاړ دي، اختر نه راسره پاتې دي، بازارونه څه کال ډېر خراب دي، سخت تاواني کړو. دا کې 2-3 لکه روپۍ تاوان مې وکړو. ګټه او کارو ګټه چې دا نو دا داسې دی لکه خور او ورور که نه؟ ګټه او تاوان، کله ګټه او کله تاوان. نو حتما دی به په ځان باندې قبلوي چې قبول نه کړې که نه نو بیا نه کېږي. سود راځي. او کله داسې شوي دي چې چېرته دې پسه اخیستی یا دې غویه اخیستی وي، مثلا غویه دې په 50,000 اخیستی دی او په 80,000 روپۍ دي هماغه ځای کې 15 منټو کې بېرته خرڅ کړی دی؟ نه داسې نه شوي اوسه پورې.
او ته کله شوي دي چې په 50,000 دی اغستی دی او په 40,000 دی بیرته خرڅ بیرته په 40 نه چې بس 15 شم خرڅ کړی چې بیا حالات خراب دي یا مرداریږي یا مریض دی یا بازار خراب دی بس به تم خرڅ کړی دي او کاروبار کې د ژوند کې نور خوشاله یې یاره ولا چې مخکې خو شکر الحمدلله خو ډېر خراب دی مړه بس اوس نشته مړه ټول خلک غریب دي پیسې نشه غوښه نه کوي چې شو چې کسابي چالو شي زمونږ به سره کار روان شي چې کسابي غریبانان بانجان او بینډۍ خو نه غوښه به چې شو خدای دې ورحمېږي خدای پاک دې په ټولو هیوادوالو باندې ورحمېږي له تا مننه کوو کور ودان الله دې وبخښي کور دې ودان السلام علیکم خیر ویس ډېره مننه انشاءالله د بټي کوټ میلې ته راغلی یو بل هیوادوال له ده سره خبرې اترې کوو او دی غږوو مهرباني نوم که واخلې بسم الله الرحمن الرحیم نوم مې عبدالبصیر دی او د کوټ د ولسوالۍ اوسېدونکی یم عبدالبصیر جانه د کوټ ولسوالۍ څخه دلته راغلی بټي کوټ میلې ته بالکل او دلته راغلم د کوټ د ولسوالۍ دلته راغلم مننه کور ودان او سودا دې اخیستې ده لاسونو کې د ګنډ شته دی سودا څنګه وه ارزانه وه که قیمته وه ولا بس سودا ارزانه نه ده قیمته ده وروره پوه او موږ په دولت باندې غږ کوو چې باید نه د هر شي له پاملرنه کوي باید د ریټونو ښاروالي او دولت پاملرنه وکړي نرخونه باید کنټرول شي نرخونه باید کنټرول شي ځکه چې زموږ ولس ډېر غریب ولس دی او ډېر ځورېدلی او کړېدلی ولس دی وروره پوه شه باید نرخونه کنټرول کړي او وګرځي هفته په هفته جمعه په جمعه وګرځي هر سهار باید دو نرخنامې خورې کړي پوه شه یو خو دغسې حالات په وطن راغلي دي پوه شه او بل چې دغه شي دا به د کوم ځای نه راځي وروره همداسې ده کور ودان او د هرې میلې په ورځ به ته حتما دلته راځي یا زه د هرې میلې په ورځ راځم وروره دلته او سودا چې ده د هرې میلې په ورځ باندې اخلي دلته هرې میلې په ورځ او بس چاره نشته سودا نوره چاره نه کېږي د کور دی نو پوه شه دا چا خبره چې خېټه خو یې غواړي خېټه یې غواړي بالکل خدای دې ښه لره کور ودان او که څه پیغام لري له تا به پیغام هم واورو بس پیغام مې دی د هغې نه هم دا دی میډیا والان هم دا دی چې دغسې کارونو پسې باید دو وګرځېږي پوه شئ دې ټیک ټاک او دې د هغې نه تېر شي باید دغسې کارونه د یو شي غم ونیسي د ولس غم ونیسي دا نه چې هلته ودرېږه ټیک ټاک اډک او دلته ودرېږه ټیک ټاک اډک او نیټ له جګې کړي دغسې کارونه باید دو میډیا والا او بیا په چارواکو زما دا غږ دی وروره چې دا راشي د نښنامو دغه وکړي کنټرول وکړي په خپل سر روان دی ډېره مننه کور ودان خوشحاله اوسې تاسو نه هم ډېره مننه وروره چې موږ له وخت راکړه مننه خپل قیمتي وخت موږ له راکړه ډېره مننه کور ودان خیر ویسي درنو کتونکو موږ هم بټي کوټ بازار کې یو لا هم همدلته یو او دلته یو تن کاکا موږ سره ولاړ دی دغه کاکا چې دی دلته د ګنیو شربت خرڅوي دا به لومړی کې ځان نه وپېژني او باقي پاتې خبرې ورسره وروسته کوو مهرباني کاکا نوم دې څه دی نوم مې عینالدین دی صاحب او د بټي کوټ ولسوالۍ اوسېدونکی یم کور ودان کاکا خدای دې ښه لره کاکا دلته شربت خرڅوي او شربت خرڅوو څنګه دی کاروبار دې څنګه دی ژوند دې څنګه دی ښه دی شکر دی الحمدلله بس وخت ساعت دی تېرېږي تقریبا په د ورځې په اوسط ډول څومره شربت باسي څو ګیلاس شربت خرڅوي یار داسې اندازه نه دی لګولی خو داسې 1200 روپۍ داسې کار کېږي او یوازې د میلې په ورځ باندې هم دومره کار کېږي که نه عموما نور ورځو کې هم داسې کار کېږي میلې په ورځ ډېر کېږي 2000 روپو پورې کېږي او د نورو ورځو کې بیا 1000 روپۍ 1200 روپۍ داسې او کله داسې شوي دي چې یو څوک راغلی دی یو 15 ګیلاس شربت یې در نسکلی دی او چې جب ته یې لاس کړی دی جب کې 1 روپۍ هم نه او درته ویل چې بخشش یې کوه او داسې هم کله کله راغلي او بیا دې شوي دي چې بېرته هماغه چا چې 15 ګیلاس شربت در نسکلی وي بیرته هماغه پیسې بیا درته راوړي وي او داسې ایمانداره خلک شته بیرته یې راوړي دي او چې دغسې زموږ غونده کې څوک درته راشي بیا هغوی سره څه کوي هغوی باندې شربت څکې که نه ولې نه شربت خو پوهېږم اتیار دی ګیلاس کې اچولی دی او ډک کړی دی ډک کړی دی بلکل ستا که خوښه وي زه به یې اوس وڅکم نه له تا مننه هم کوو او ستا د کور ودان وي چې له موږ سره دې خبرې اترې وکړلې الله دې قدرمند شي عزتمند شي پیل د روخان ژوند یوټیوب چینل درنو لیدونکو او کتونکو کور مو ودان چې زموږ دغه خپرونه چې د بټي کوټ ولسوالۍ اړوند میله کې مو تاسو ته برابره کړې وه هیله مو دا ده چې تاسې موږ سره د پیل نه تر پایه لیدلې وي کتلې مو وي او تاسې ترې پوره خوندونه اخیستي وي تر څو چې بیا په یوې بلې خپرونه کې موږ له تاسې سره یو ځای کېږو ستاسې د کور ودان وي خدای مو ښه لره